الذین دا صابران غدی اذا اصابتهم مصیبه چکل ورسیږي ورته مصیبت قالوا وای انا لله و انا الیه راجعون من چې د الله یو الله لره یو او موږ هغه الله طرف ته واپس کیدونکي یو اولئک دغه خلق علیهم صلوات من ربهم په دې باندې برکتونه یې د دې رب د طرفنا ورحمت او رحمت واولئک هم المهتدون او هم دې چې دی په سم دي قل الصبر حدیث کې راغلی عند اول الصدمه الصبر عند اول الصدمه صبر په اول صدمه کې دی چې اول تا د تکلیف غږ واورید او به انا لله و انا الیه راجعون بعض خلک کې دا قالو موي دا قالو په کې ته نه وي دا قالو خو الله وی چې دی به وای شی به وای دی به دا وی چې انا لله و انا الیه راجعون او چې اول خو جاړي او خو جزه پځي وکي خو چغه پغه وه بیا وای صبر نو څه صبر دی او صبر کو دی نه کړ کستور غونه دی وخ کې لاړی شي لګ لګ خیر او چې ډېر جزه پځه وړې نه کې الله فیصله باندې راضي کیږي او به موږ د الله یو موږ الله ته بل شبهه دا وا چې ته صفا او د مروه منس کې سعی کې الته بوتان جواب ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه د الله د شاعرونه دي شعائر الله مواضع عباداته د الله د عبادت ځایونه دي شعائر الله د الله شاعر جمع د شعيرتون ده نخه یعنی دا داسې نخې دي چې دینه د خدای پرستی نمائندګي کوي د توحید نمائندګي کوي د یو الله د عبادت نمائندګي کوي نو کچا بوتانی خي هغه به خي دا زید خدای پرستی دی دا الله شاعر فمن حج البيت او اعتمر نو چا چې حج د بیت الله کو یا عمره وکړه فلا جناح علیه په د باندې ګناه نشته په د باندې ګناه نشته ان يطوف بهما چې دې دواړو ترمنځ طواف وکړي یعنی منډه وهي ومن تطوع خيرا او چا چې په خپل خوخه وکړه د خیر سکار فإن الله شاکر علیم نو بشک الله قدردان دی او علم والا دی شاکر مطلب خدا د شکر گزار نو الله ته چې د شکر گزارۍ نسبت شي معنی کې قدردانی یعنی الله د بنده د عمل قدردان حج چې فرض یو دي کنه هو دي کو تابنه فرض تطوع دي ته وي چې ته نفلي حج وکړي عمره وکړي نفلی منځونه وکړي نفلی روزي ونیسي دا تطوع نو چا چې په خپل خوخه د خیر کار وکړو اگر که الله په فرض کړي نه نو الله قدردان دی الله نه قدرې نه کوي ان الذين بشکا خلق یکتمون ما انزلنا من البينات چې پټي هغه څه چې موږ نازل کړي من البينات د سرګندو واضح مسلونه والهدى او د هدایت خبره من بعد ما بينا للناس في الكتاب پس دا غینه چې هغه موږ بیان کړي خلکو د کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا خلق دي چې الله په لعنت کوي او یلعنهم الله او لعنت کوون کی په لعنت کوي ملائکه په کوي مؤمنان په کوي الا الذين مگر هغه خلق تابو چې توبه وکي واصلحوا او خپل عمل درست کی بیا نه پټي توبه وکي خدای بیا به حق نه پټو خپل عمل درست کی بیا نه پټي وبینوا او کوم حق چې پټ کړي او هغه واضح کی خلکو ته وایي چې ما پلانې خبره چې کړي او حق را نه پټ شوی اصل خبر دا ده فاولئک نو دغه خلک اتوب علیهم زه د دې توبه قبلوم وانا التواب الرحیم او زه توبه قبلون کم او رحم کون کم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار بشک کوم خلکو چې کفر کړي دي وماتوا او دې مړ شي وهم کفار په داسې حال کې چې دې کافرانی یا مسلمان شوی نه اولئک علیهم لعنت الله اولئک دا خلک چې دي علیهم دوی نشته لعنت د الله والملائکه الملائکه والناس اجمعین او د ټول خلکو خالدین فی دی باندې شي په دې لعنت کې یا په جزاء د لعنت کې چې جهنم دی فیها فی جزائها په جزاء د لعنت کې چې جهنم دی لا يخفف عنهم العذاب نبشي سپکوله د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدی ته مهلت ورکول کیږي چې دی به موږ بیا دنیا ته لاړ شو بیا وسم کار کوو
دا شی نشته مهلت ورکول نشته همدغه چانس میلاو شوی ښه مخکینی آیت کې راغلل څوک چې پټوي هغه څه چې موږ نازل کړي د بیناتو نه او د هدایت خبرې وی عالم که دا قصد وکي چې زه علم پټوم نه ښیم ګناهګاري او که قصد دا نه وي چې زه علم پټ کړم خو بس نه وي او د دې وجه نه نه وي چې هغه وایي زه بل عالم یې وایي که نه ابلې وایي نو که ما ونه ویل چلو شو نو بیا دا نه ګناهګاري بس نه وایي بیا ورته نه برابرېږي او اعتمادي چې حق پټ پاته شوی نه دی نور علما یې وایي واما من سئل عن علم فوجب علیه التبلیغ او هغه عالم چې هغه نه پوښتنه وشي د علم نو بیا په تبلیغ واجب دی بیا به هغه سړی پوهیږي ښه نور هم دلته علماو خبرې لیکلي چې دوه کسانو په قضا کې جنجالي ته به یو ته دلیل نه ښیې بیا هغه دلیلونه زده کوي قاضي دوکه کوي یو ته هم نه ښیې بل ته هم باچا ته حکومتونو ته به طریقې نه ښیې چې دا دي او دا دي او دا دي هغه بیا د هغې نه استفاده کوي پر رعیت باندې ظلم کوي یعنې داسې طریقې به ورته نه ښیې چې هغه دپاره پر رعیت باندې د ظلم کولو دروازې خلاص شي دا به ورته نه وي کوم شریعت کې بعضې شیان رخصتونه یا بعضې اسانتیاوي هغه به عامو خلکو ته نه ښیي چې قمقلي د علم په یو خاص درجه او مرتبه کې نه وي ځکه چې هغه بیا هغې نه ګناه کې هم دننه کېږي هغه بیا د هغې نه په ګناه کې هم دننه کېږي مخکې ځي ډېر مخکې ځي بل د لعنت مسله ذکر شوه نو زمونږ فقها وایي چې یو سړی ګناهګاري نو په نوم باندې په هغه باندې لعنت صحیح نه دی سړی زناکار دی تا ته معلوم دی لعنت به په نوم لعنت به پرې نه وایي که داسې دی ویلی چې په زناکارو د خدای لعنت دا خیر معین ګناهګار به نه یادی ځکه د لعنت معنا دا ده چې دا د الله د رحمت نه لرې شي نو چې د الله د رحمت نه لرې شي نو تا ته څه پیدا پرې چې د الله رحمت پي توبه خو به وکړي یو ورځ دا خیرې به نه کوي او لعنت په کافرانو باندې بې تعینه چې ته په پلاني کافر دی لعنت دا صحیح نه دی او که وایي چې په کافرو د خدای لعنت نو بس صحیح دی لکه یو سړی مخه کېدای شي هغه ته الله هدایت وکړي عمومي کافر دی ویلې پروا نه کوي دا مسله ده کېدای شي دې مسله کې څه اختلافات او څه آرایي دا خبره چې ما ویلې دا قرطبي لیکلي ولعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا واما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك واما لعن العاصي مطلقا فيجوز اجماعا ارتباط د دې آیت مخکینو آیاتونو سره دا دی چې مخکینو آیاتونو کې الله رب العالمین مسلمانان د حق د پټولو نه ویرول بیا آخر کې دا وفرمایل و الهکم اله واحد او معبود ستاسو یو معبود دی نو دې ته اشاره وکړه چې ټولو مسایلو کې د کمې مسلې چې زیات پټول چې د کمې مسلې پټول زیات جرم لري او زیاته ګناه لري هغه د توحید مسله ده هغه د الله د یووالي مسله ده او د الله د وحدانیت مسله ده لا اله نشته د عبادت لایق الا هو مگر هغه دی الرحمن الرحیم هغه ډېر بې نهایت او بې پایانه مهربان دی په خپل بندګانو اوس دلایل د توحید شروع کیږي کله چې مخکینی آیت نازل شو الهکم اله واحد چې معبود ستاسو یو معبود دی نو مشرکین وویلې کیف یسع العالم اله واحد ټول دنیا د پاره ټول کائنات او ټول عالم د پاره یو معبود څنګه کفایت کوي
نو فنزل فی دلیل التوحید، نو د توحید او د الله د یووالي په دلیل کې دا نازل شو. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو کې او د ځمکه کې، واختلاف اللیل والنهار، او په اختلاف د شپې او ورځ کې چې یو ځي بل راځي، یا یوه کمیږي بله اوږدیږي، بیا بله کمیږي بیا بله اوږدیږي. والفلک التي، او په هغه کشتۍ کې تجري فی البحر چې روانه ده په بحر کې، ګرځي په بحر کې، بما ينفع الناس، د هغه شیانو سره چې هغه خلکو ته فایده رسوي، چې هغه د تجارت مالونه دي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته نقلوي، ډکې ډکې کشتیګانې چې په دې سمندر کې ګرځي، داسې شیانو سره او داسې اموالو سره چې خلکو ته هغه فایده رسوي. وما انزل الله من السماء من ماء، او هغه چې الله کته کړي د اسمان نه اوبه، فاحیا به الارض، بیا الله ژوندی کړي ده په هغې باندې ځمکه، یعنې شینېلی زرغونوي، باغونه زرغونوي، بعد موتها، پس د مرګ د ځمکې نه ځمکه مړی نه مطلب دی چې سوکړې وهلي وچوي، بیا چې الله پې بارانونه نازل کړي ژوندی شي. وبث فیها من کل دابه، او خوار کړي الله فیها په دې ځمکه کې من کل دابه، هر نوع هر قسم زنده سر، دابه ما یدب علی الارض، هغه شی چې په ځمکه باندې ګرځي. وتصریف الریاح، او په اورېدو راوړېدو د بادونو او د هواګانو کې، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اورېدل او راوړېدل د بادونو، مفسرون لیکلي تقلیبها شمالا و جنوبا و عذابا و رحمتا، کله شمال خوا نه راځي، کله جنوب خوا نه راځي، کله هوا د عذاب په شکل کې راځي، کله د رحمت په شکل کې راځي. نو همغه یوه هوا ده، کله تیز راځي، کله سسته راځي، کله فایدهمنه راځي، کله تاواني راځي، کله موسم ورسره ډېر خوشګوار شي، کله ورسره موسم خراب شي، کله فصلونو ته ټولو شیانو ته فایده کوي، کله تاوان کوي. نو دا تغییرات پکې څوک راولي؟ الله. والسحاب المسخر، او هغه وریځه چې مسخره ده، تابع ده، بین السماء والارض، د ځمکې او د اسمان ترمنځ، لآیات، په دې ټولو شیانو کې نښې دي، لقوم یعقلون، هغه قوم ته چې عقل لري، په دې کې نښې دي د الله د یووالي، په دې کې نښې دي د الله د وحدانیت، په دې کې نښې دي د الله د وجود او د الله د یووالي. ومن الناس، او بعض د خلکو نه من هغه دي یتخذ من دون الله اندادا، چې هغه نیسي جوړ کړي دي پرته د الله نه اندادا، جمع د ند د انداد، یعنی مد مقابل د الله، داسې خلک را تیار کړي چې هغه د الله مد مقابل دي، الله م عبادت کوي دا مې عبادت کوي، څنګه محبت چې الله سره پکار دی همغه شان محبت هغې سره هم کوي. د دې آیت ارتباط د ماقبل سره دا دی چې د توحید مسله واضحه ده، د الله د وجود مسله واضحه ده، د الله د یووالي مسله واضحه ده، بیا هم داسې بیا خلک شته چې یتخذو من دون الله اندادا، نیسي پرته د الله نه نور شریکان، یحبونهم کحب الله، محبت ورسره کوي، کحبهم الله، لکه څنګه محبت چې دوی الله سره کوي همغسې محبت خپلو اندازو سره کوي. چا ملایان په خدای نیولي، چا پیران په خدای نیولي، چا پیغمبران په خدای نیولي، چا اولیاء په خدای نیولي، چا ملائک په خدای نیولي، چا باچایان په خدای نیولي، چا بوتان په خدای نیولي، چا اور په خدای نیولی، چا ستوري سپوږمۍ په خدای نیولي، چا لمر په خدای نیولی، همغسې محبت ورسره کوي څنګه محبت چې الله سره پکار دی. والذین آمنوا اشد حبا لله، او هغه خلکو چې ایمان راوړی دی کلک دي په محبت کې د الله سره، چې کوم مؤمنان دي هغې الله سره په محبت کې کلک دي، انبیاو سره په همغه اندازه باندې محبت کوي چې هغه د خدای درجې ته پکې ونه رسوي، د نبي درجه کې پاتې شي. اولیاء، نیکان، صلحا، هغې سره همغه اندازه کې مینه کوي چې هغه د الوهیت او د خدای درجې ته ونه رسوي. ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العقاب. ولو يرى الذين ظلموا، دا یرا په معنا د یعلمو دی، رؤیت قلبي دی، د زړه لیدل دي، هغه علم دی، او که پوه شي یرا یعنی یعلم، مدارک هم لیکلي او نور تفسیرو هم لیکلي دي چې دا هلته په معنا د یعلم دی، بیضاوي هم لیکلي دي ولو یعلم.
کپوی شي او کپوی شي هغه خلک چې ظلم کړی دی اذ يرون العذاب چې کله چې عذاب ویني چې کله دی په آخرت کې عذاب ویني جهنم ویني د الله شان جلال او دبدبه ویني هلته خو پوهېږي که په همغه خبره باندې اوس پوه شي نو دا خبره به دی ته بیخي واضحه شي او څرګنده شي چې ان القوة لله جميعا چې قوت ټول الله لره دی وان الله شدید العذاب او چې دا چې الله چې دی شدید العذاب دی ولو ير الذين ظلموا او کپوی شي هغه کسان چې ظلم کړي په دې دنیا کې اذ يرون العذاب کله چې هغه د آخرت عذاب ویني کله چې د آخرت عذاب ویني په هغه وخت کې چې په کوم خبره باندې پوهېږي که هغه خبره باندې اوس پوه شي نو دی به پوه شي چې قوت ټول الله لره دی او بېشکه چې الله سخت عذاب ورکولو والا دی چای دی عبارت تقدیر قاضي بیضاوي داسې بیان کړی ولو یر الذین ظلموا او که ویني هغه کسان چې ظلم یې کړی زیرون العذاب چې کله چې عذاب ویني ان اندادهم لا تنفع ولا تضر چې د دې هغه شریکان نه فایده رسوي شي نه ضرر هېڅ شی نشي رسوي نه فایده رسوي شي نه ضرر لعلموا ان القوة لله وان الله شدید العقاب نو دی به په دې پوه شي چې القوت ټول الله لره دی او الله چې دی شدید العقاب دی چای دی تقدیر داسې راوستی دی د عبارت بیضاوي دا بل تقدیر بیضاوي ذکر کړی ولو ير الذين ظلموا يعني ولو يعلم الذين ظلموا اذ يرون العذاب يوم القيامه کپوی شي هغه کسان چې ظلم کړي کله چې عذاب ویني د قیامت په ورځ باندې قیامت په ورځ چې عذاب ویني هغه خبره باندې اوس پوه شي چې قوت الله لره دی او الله شدید العقاب دی نو جواب د لو محذوب دی لندموا اشد الندم نو دوی به په دې خپل شرک باندې پښیمان شي په سخت پښیمانتیا سره اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب اذ تبرأ الذين اتبعوا کله چې برأت او بیزاری او قطع تعلق اعلان کی الذين خلق اتبعوا په دنیا کې د هغې پیروي شوې وه خانانو ملکانو گمراه غټ غټ ملایانو گمراه بعضې غټ غټ گمراه پیرانو او د تنظیمونو د ډلو او د جماعتونو بعضې گمراه مشران چا نه برأت اعلان کې دی په آخرت کې من الذین اتبعوا دا هغه خلک په ګونه چې د دوی تابعداري کړې وه په دنیا کې د دوی نه برأت اعلان کړي چې دوی چې هر څه کړي خپل کار دی موږ دوی سره څه کار نشته ورأوا العذاب او عذاب وویني وتقطعت بهم الاسباب او اسباب دا بهم په معنا د عنهم دی وتقطعت عنهم الوصلات اسباب د وصل اسباب د دوستۍ اسباب د تعاون چې دنیا کې د خلکو د دې ترمنځ وو هغه اسباب ټول التقطه شي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره دا به قطع شي نو وقال الذين اتبعوا نو چې کله مشران گمراه مشران د گمراه کشرانو نه برأت اعلان کیو بیزاری اعلان کی وقال الذين اتبعوا نو وی هغه کسان چې تابعداري کړه و د مشرانو لو ان لنا کرتن کوي منګ لرا دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم نو موږ هم د دې مشرانو نه برأت کړو کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دوی زموږ نه برأت وکړو کذالک هم دغه شان یریهم الله خی الله دوی ته اعمالهم د دې عملونه حسرات علیهم په داسې حال کې چې دا عملونه به په دې باندې افسوسونه وي چې دوی دنیا کې غلطو لیډرانو پسې غلطو مشرانو پسې غلطو پیرانو ملایانو پسې روان شي نو دوی به خپل په دې عملونو باندې خفه شي او دا عملونه به دوی دپاره حسرات او افسوسونه وي وما هم بخارجین من النار او دوی به نه وي وتونکي د اور نه دې آیاتونو باندې غور پکار دی دنیا کې غلط سړي پسې روانېدل نه دي پکار دنیا کې هغه سړي پسې نه دي روانېدل پکار چې هغه قرآن او سنت پسې روان نه یا ایها الناس اے خلقو
کلو مما فی الارض حلالا طیبا، خورئ مما دا هغه شیانونه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا، په داسې حال کې چې حلالي، طیبا او پاکیزه وي. د طیب معنا تفسیر کبیر کې لیکلي مستلذا او مباحا، چې حلالي، مباحي، مزداري، پاکیزه وي د شیان خورئ. یو شی به حلالي خو طیب به نه وي، ګنده به وي، نو خو به نه خورئ که نه، بیا تاوان درته کوي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو پیروي مه کوئ د شیطان د نقش قدم. شیطان ډېر شیان په خلکو آرام کړي، شیطان په خوله باندې خلکو په دین کې ډېر شیان د ځانه پیدا کړي، نو د شیطان نقش قدم پیروي به نه کوئ. کوم شیان چې حلال دي، طیب دي، هغه خورئ. انه دا شیطان لکم تاسو ته عدو مبین، دښمن دی څرګند، هغه څرګند دښمن دی. انما یأمرکم بالسوء، یقینا هغه شیطان تاسو ته امر کوي بالسوء، په ناکاره کارونو، والفحشاء او د بېحیایۍ په کارونو، وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او چې ووایئ په الله باندې هغه خبرې چې پرې نه پوهېږئ. دین غلط تعبیر کوي، قرآن غلط تعبیر کوي، ځان نه دین جوړ کوي، ځان نه دین وتړئ. دا خبرې موږ ډېرې شوي که ځان نه خلک دین تعبیروي، ځان نه خلک دین جوړوي او وایي چې دا دین. نو دا تاسو ته شیطان امر کوي ناکاره کارونه، د بېحیایۍ کارونه، او دا چې په الله باندې هغه خبرې وتړئ چې پرې نه پوهېږي. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، او کله چې وویلی شي دوی ته پیروي وکړي ما انزل الله، دا هغه شي چې الله نازل کړی، قالو دی وایي بل نتبعو، بلکې موږ پیروي کوو ما الفینا علیه ابانا، په کوم شي باندې چې میندلي دي موږ خپل پلرونه مشران. اولو کان آباؤهم، اگر که د دې مشران او پلرونه لا یعقلون شیئا، په څه شي نه پوهېږي، ولا یهتدون، او په سمه لاره هم روان نه وو. چې دې بېدینه خلکو ته، مشرکینو ته کله ویلی شي چې راځئ د الله د قانون پیروي وکړي، دوی وایي نه موږ د الله د قانون پیروي نه کوو، موږ د خپل پلار نیکه د لارې پیروي کوو. نو الله وایي که ستاسو پلار نیکه په چي نه پوهېدل او په سمه نه و، نو بیا به هم تاسو ورپسې ځئ. که د یو سړي پلار نیکه په سمه وي، په دین رواني، په قرآن حدیث رواني، خدای دې ورپسې ځي. که د یو سړي پلار نیکه په غلطه وي، نو دا خو نه دی پکار چې دی به ورپسې روان. تا پلار نسواري و، ته به هم نسوار کوې. تا پلار نیکه چرسیان و، نو ته به هم کوې. ستا پلار نیکه ګروۍ کولی، نو ته به هم کوې. ستا پلار نیکه سودخواره و، نو ته هم سود خورې. ستا پلار نیکه خور لور خرڅوله په خلکو باندې، نو ته به هم خرڅوې. دا خو به نه کوې. په نارواو کې، په غلطو کې، په ناجایزو کې د چا پیروي نشته، د چا اطاعت نشته، چا پسې تلل نشته. نو ځکه الله ویلې اگر که د دوی پلرونه او مشران لا یعقلون شیئا، په چي نه پوهېدل، ولا یهتدون، او نه په سمه لارو، نو بیا به هم دی ورپسې ځي. خو دا خو غلطه فلسفه ده. فلسفه دا ده چې ته به الله او رسول پسې ځې، درست لاره پسې به ځې.